زه غواړم چې ستاسو په وړاندې د هغه نعمتونو د هغه مېلمستوب چې رب العالمین هغه عظیم ذات د دغه کمزوري مخلوق د فاره تیار کړی دي هغه څنګه نعمتونه دي. حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین فرمایي اعددت لعبادي الصالحين الله فرمایي وای ما خپل نیکانو بندگانو د فاره دسي څه تیار کړی دي ما لا عين رأت سترګو نه دي لیدلي ولا اذن سمعت وغنو اغند دی اوریدلی ولا خطر على قلب بشر د انسان په زړه کې داغه تصور هم نکېږي. سبحان الله داسې نعمتونه سترګو باندې هغه لیدل شوي نه دي وغنو اوریدل شوي نه دي او د انسان خیال مغنالي دومره نعمتونه او دومره کمزوري مخلوق او دومره معمولی بندگی کول. عبادی الصالحین اغه نیکان بندگان دا وسره شر د عزت مندو نیکی بکې به د جنت خو ډیر تفصیل له په دې لږ وخت کې اغه امکان نه لري د جنت د ونو صفاتونه داغه وسعت داغه د دروازو د جنتیانو نعمتونه جنت په مابین کې څومره رزقونه دي اغه ډیر وغواړي لیکن نن داغه معمولی غوندي خاکا اغه ذکر کول غواړم. سورة رحمان کی رب العالمین فرمائی ولمن خاف مقام ربه جنتان اغه خلق چې رب العالمین نګریږي جنتونه دي. سورة رحمان کی جنتونو ته اشاره کوي دو قسمه جنتونه رب العالمین تیار کړی دي. دا امکان نه لري چې وسړی په دنیا کې ډیر ځان فازابي رب العالمین عبادت دی کوي بل سړی دی غمره نه کوي او یو شان جنت ته داخل کی کلا وحاشا اس کله د سینې شي کېدلې. دو قسمه جنتین قران کې ذکر کوي مقربین هغه خلق چې ډیر نږدې دي رب العالمین ته هغه د فاره یو قسم جنت هغه خلق چې اصحاب الیمین دي صرف د خلاص ولادي نیکان دي د دې ډیر فرق دی. یو حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما یو قسم جنتونه دسي دي چې هغه د سپینو زرو نه جوړ شوی دي او هغه کې چې څومره لوخي دي هغه ټول د سپینو زرو نه. وجنتان من ذهب بل قسم جنتونه دي چې هغه د سرو زرو نه جوړ شوی دي وآنيتهما دا غلوخي ارسو د سرو زرو نه دي. تاسو سوچ کوئ یو قسم سپین زر بل قسم سره زر څومره فرق دی. بل روایت کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي وی لبنه من ذهب ولبنه من فضه جنت آبادانی چې جوړ شوی دي یو بلاک او یو خخته داغه د سرو زرو او بل خخته د سپینو زرو وبلاطها المسك دا کومه مثاله چې وته مونږ یو سیمټ پکې استعمالو دا به مسک وی مسک الاذفر ډیر خوشبودار وي. وترابها الزعفران د اغي خاوره د جنت اغه زعفران به عزت مند. تاسو سوچ کوئ د سې نعمتونه دغه دوړو جنتونو رب العالمین په سورة رحمان کې یو څو فرق ذکر کړی دي. اول قسم جنتین اغه خلق چې دغه جنتونه د سرو زروي مقربین دي ته ویل شي. رب العالمین فرمایي وی زوات افنان د دغه خلقو جنتونه چې کوم دي قسمه قسمه باغونه بي او څنګه والا بي. د دویم قسم جنت والا د فاروي ومن دونهما جنتان دا دویمه طبقه د جنت ده. آلته چې کوم دي مدهامتان داغه جنتونه بشنی یو قسم هغه جنت قسمه قسمه رنگونه هغه اقسام پکې وي او بل قسم تکشین دا ډېر فرق لري. ام دغه رنګ دویم فرق د جنت هغه ده فيهما عينان تجريان. اول قسم اعلى جنت د ډیرو نږدې خلکو جنتیانو لپاره هغه ده فاغي کې به اوبرواني په خپل بغیر د ترړو نه
همدغه رنګي هوا کې هم رواني وي دویم قسم جنت والا چې کوم دی فيهما عينان نضاختان د دې خلکو اوبوبا فوارو باندې رواني وي په زور باندې رواني وي لکه یو بمبکه چې په زور باندې وبخيږي دا څومره فرق دی یو قسم اوبخ خپل رواني بل قسم دا په زور باندې رواني همدغه رنګي دغه د سرو زرو جنت چې اعلی مؤمنانو د فار تیار شوی دی هغه کې نعمتونه فيهما من كل فاكهة زوجان هغه کې هر قسم میوه دي هر قسم دویم قسم جنتی اصحاب اليمين والا چې هغه کې با نخل وی ورمان او هغه کې با انګور وی التبه هغه کې قجوري او دغه رنګي انګور به پکې او دغه رنګي انار دا به پکې نو ګوره یو قسم د فاره هر قسم د دویم قسم د فاره تخصیص وکړو دا میوه به پکې دا میوه به پکې دا میوه به پکې د اول قسم د فاره هم دغه رنګي دا غي بستری متکئین علی فرش بطائرها من استبرق دا اغي بستری چې کوم دي دا د بستری لاندې طرف لکه بلستان عادتاً بلستان ته چې پوخ اچول شي کمبل ته چې پوخ اچي بره طرف پوخ هغه خولي لاندې عادي ټوټي د دې لاندې ټوټه چې کوم داغه به غټري خموي نه بره به څنګه د دویم قسم جنت د پاره متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان اغه غټي غټي صادري شنيشني ام دغه رنګ لوی لوی کمبلي تاسو سوچ کوئ د یو قسم لاندې اغه صادر غټ ریخم بل د فار صرف قالینی او شنيشني ام دغه رنګ داغه په بیانو کې حرو کې بم فرقي دا ولې عزت وندو د دې لپاره بیانو چې دا کوشش وکړي د لپاره دا اول قسم د فار راضي كأنهن الياقوت والمرجان دغه حوري دمر بخولي كأنهن الياقوت گویا کی دا یاقوت دی فسروال کی والمرجان دا پشان د مرجان دی هغه په صفائی کی چې ډیر یو سپین رنگم لري او سروال ته میلان لري دا ډیر خون کوي د دویم قسم جنتیانو د فار حوري چې کوم دی فيهن خيرات حسان هغه کې دا نه دی ویل چې دا به د یاقوت او د مرجانو بشانی بلکې عام فيهن خيرات حسان فهغه کې به خولي بيباني وي داغه د فار چډيري خيسته وي اغم خيسته دي لیکن دې ته نشي رسیدلې دا خو سوره رحمان کې دا فرقونه د دواړو جنتونو رب العالمین ذکر کړي وو نو باید چې مونږ او تاسو دغه جنتونو ته اغه را بډي وو کوشش وکړو دا التبیا په ارمان باندې دعا باندې نه کیږي د دې ځنه دغه جنت ګټل شي دغه جنت د سینه چې صرف د یو خاص مخلوق د فاره یو قوم د فاره دی بلکې د قیامت پورې څومره انسانان مسلمانان راضي هغه چې دغه سي کوشش وکي اعمال وکي د رب نو ویریږي لکه څنګه چې رب العالمین و فرمایل ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې د مان ویریدو زما د ودریدونه ویریدو هغه د فاره دغه سي جنتونه دي یره دا چې غلط مې استعمالوه جبه غلطه مې استعمالوه ام دغه رنګي لاس وق خپا دا مې استعمالوه حرام مکوه د رب العالمین نو ویریګه دغه عبادت وکا ځان فازاب کا د شپې را فاسیګه تهجد وکا الله نه دعاګانې غواړه د خیر کارونه کوه الله بل دا مقامونه درکې نن ورځ صرف موږ دا ذکر کړو چې دوه قسمه جنتونه یو قسم د سرو زرو دویم قسم د سپینو زرو اعلى مؤمن ادنى مؤمن ام دغه رنګي هغه کې دغه فرقونه او دا ذکر شو آینده وخت به ان شاء الله نور دغه نعمتونه د جنت دروازه دغه فراخواله کلاواله ام دغه رنګي نور نعمتونه به ذکر کوو هذا وبالله تعالی التوفیق